چې داسې ډېر څو خبرې مې په زړه دي داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي که بیان یې کړم نو څنګ به درته ښکاري هسې نه چې غریبۍ پورې مې خاندي هسې نه چې بیا ملنډې راپسې کړي خو ارمان ارمان د دې خبرې چې دیاړې غواړم نو کار مې ماشوم که زه سوال کوم نو خلک راپورې خاندي د بدبختو ورځو سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی د بدبختې ورځو سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی بې له تا نه مې اسره په جهان نشته د روژې د ماښامي به درته سوی یم د ملا د خولې ځان راته قیامت شي چې د خلکو درستخان د توبه ډک وي او زما په درستخان څېرې اوبه وي خلک دعا کوي او بیا زه ځان ته خیرې کوم که روژه سودې ته وایي نو قیامت دی اسرافیل له شپېلې ورته چې قیامت شي چې مې مور هر یو ماښام کوي روژه اسرافیل له شپېلې ورکړه چې قیامت شي چې مې مور هر یو ماښام کوي وخی واړه رونه درستخان ته مې ژړا کوي په دغه وخت کې اسرائیل اواز ورکړه چې مونږ ولې د جنت په بوم یوړه ځکه نیرونه د شرابو ورونه تا خو ویلي چې پورې به درکومه نن پورې خوب کې د خوب شیګه مې مړه که ډاکټر غونته ښایسته راته روژه که ډاکټر په ورځ به هم دغسې مرمه سالار صاحب ډاکټر په ورځ به هم دغسې مرمه نه نو ډاکټر په ورځ به لوښي خرڅومه ډاکټر په ورځ به هم خیرات ټولومه اختر چاله دی او سله دی او څنګه اختر چاله دی او سله دی او څنګه د اختر په ورځ مې ځان ته مې زړه کېږي د اختر په ورځ مې ښې کپړې خوښېږي لویه خدای وړه کورکۍ لرمه د هغې هم هر اختر کې لوی ارمان وي چې بوډۍ وي او بنګړې وي ماشومان وي ښې والې وي او لکۍ وي او که ځوان وي د اختر دغه یې ورځ به کله راشي چې منظر ګرجا جومات رانه رضا شي چې هر څه وي د دې خلکو دا زما شي وړه کور به په زانګو مې زانګومه د مېلې نه به څیزونه خبره وړمه کاشکه دغسې محبوبه هر ماښام وي روژه ماتې درستخان هرې دعاګان وي د اختر نه به مې بیا کله ګېرېږم بیا یې نیسمه که سل کاله روژې وي